د عمران خان خبره رښتیا شوه. IMF د قرض په بدل کې له پاکستان اټومي وسلې غوښتي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. عمران خان او نورو پاکستاني سیاسیونو به ویل چې که د پاکستان روان اقتصادي بد وضعیت کنټرول نشي نو نړیوال به د پاکستان څخه یوازینی قیمتي څیز چې اټومي وسلې دي وغواړي. ښکاري چې همداسې شوي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف اعلان وکړ چې دغه هیواد له نړیوال وجهي صندوق د مرستې ترلاسه کولو سره سره د خپل اټومي پروګرام پرېښودو ته چمتو نه دی. د NHK تلویزیون چینل جمعې په ورځ د مارچ په 18 راپور ورکړ داسې مهال چې پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره له نړیوال وجهي صندوق د مرستې غوښتنه کوي. ځینو رسنۍ او د بهرنیو مؤسسو ځینو چارواکو ګمان وکړ چې د دې مالي مرستې په مقابل کې به پاکستان له خپل اټومي پروګرامه لاس اخلي. دا ګمانونه پای ته ورسول. شهباز شریف په خواله رسنیو کې دغه افواهاتو ته ځواب ورکړی او هغه یې ګمراه کوونکي بللي دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان اټومي پروګرام د پاکستان د قدرت ساتنې او د ملت د نه بدلیدونکي اجماع استازیتوب کوي. تر دې مخکې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق دار هم هر ډول جوړجاړی رد کړی و. ویلي و چې هیڅ اړخ نشي کولای د هیواد ته ووایي چې کومې وسلې او توغندي لرلی شي. شنونکي وایي د پاکستان چارواکو له دې وارخطایي څخه ښکاري چې IMF ورڅخه رسما د مرستو په بدل کې د اټومي وسلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې پاکستان شاوخوا 160 اټومي سرګلولې لري او په فعاله توګه د خپلو وسلو پروګرام ته پراختیا ورکوي. پاکستان د نړیوال وجهي صندوق مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. د دغه هیواد د ملي پیسو ارزښت په پرله پسې ډول رالوېدلی او د انرژۍ بیې لوړې شوي دي. د نړیوال وجهي صندوق سره د څه باندې $1 میلیارډ د مالي مرستې په اړه د دغه هیواد خبرې اترې دوام لري. افغانان وایي پاکستاني ریاست د اشرف غني حکومت ړنګ کړی ځکه خو وروسته له هغې ښه ورځ نه لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.